د رومیانو په نوم خط 5 باب. نو اوس چې موږ د ایمان په وسیله صادق کړی شو، د مالک عیسی مسیح په وسیله د خدای سره سوله لرو، د چا په وسیله چې موږ د خدای په فضل کې ځای مونتلی دی، او چرته چې موږ اوس هم ولاړ یو او د خدای د لویۍ په امید فخر کوو چې دا به زموږ هم وي. سرباري په دا موږ په خپلو موجوده تکلیفونو هم فخر کوو، ځکه چې موږ ته دا معلومه ده چې تکلیفونه په سړي کې د زغم طاقت پیدا کوي، او زغم د دې خبرې ثبوت راوړي چې موږ په ازمیښت کې کامیاب شو، او همدغه وجه ده چې موږ امید لرو، او دا امید تشه خوشفهمي نه ده، ځکه چې د روح القدس په وسیله چې موږ له راکړی شو، زموږ زړونه د خدای د مینې نه ډک کړی شول. ځکه چې په کوم وخت چې موږ لا بېوسه نو مسیح د بېدینو دپاره مړ شو. د یو صادق دپاره به په مشکله څوک مړ شي، کیدای شي چې د یو ښه سړي دپاره څوک ځان مرګ ته حواله کړي، خو خدای خپله مینه موږ ته داسې ښکاره کړه کله چې موږ لا ګناهګار نو مسیح زموږ دپاره مړ شو. او اوس چې موږ د مسیح د مرګ په وسیله صادق کړی شو، نو بېشکه چې موږ به د هغه په وسیله د خدای د غضب نه هم بچ شو، ځکه چې سره د دې چې موږ د خدای دشمنانو، نو موږ د هغه د زوی د مرګ په وسیله ورسره پخلا شو، او د دې نه زیات د هغه د زوی د ژوند په وسیله به بچ شو. خو یوازې دا نه، بلکې موږ د خپل مالک عیسی په وسیله په خدای کې خوشحالي کوو، ځکه چې د هغه په وسیله ورسره پخلا شوي یو. د یو سړي په وسیله ګناه دنیا ته راغله، او د ګناه په وسیله مرګ، او دغه شان مرګ په ټول انساني نسل قبضه وکړله، تر دې چې ټولو بني آدمو ګناه وکړله. ګناه د شریعت نه وړاندې دنیا ته راغلی وه، سره د دې چې د شریعت په غیر موجودګۍ کې د ګناه حساب نه و. خو د آدم تر موسی پورې مرګ په هغوی هم قابض و، چې د آدم په شان داسې ګناه یې نه وه کړې چې د خدای حکم یې مات کو. آدم د هغه سړي په مثال دی چې راتلونکی و، خو د خدای فضل د آدم د ګناهونو په مقابله کې بې اندازې و، ځکه چې که د یو سړي ګناه په دومره ډیرو خلکو باندې مرګ نازلوو، نو د خدای فضل او د هغه بخښنه چې د یو سړي یعنی عیسی مسیح په وسیله شوې ده، په ډیرو خلکو خامخا په افراد سره نازل شو. او بیا دا چې د خدای فضل د یو سړي د ګناه سره تلل نه دی پکار، ځکه چې د یو سړي په ګناه د مرګ فتوه کیږي، خو د خدای بخښنه دا ده چې هغه په خپل فضل د ډیرو ګناهونو نه د ازادېدو فیصله کوي. که چېرې د یو سړي په ګناه د مرګ بادشاهي شوه، نو د خدای فضل به د دې په مقابله کې ډیر زیات وي، او د هغه د صداقت بخښنه به ژوندون وي. د هغه یو سړي په وسیله بادشاهي کوي چې عیسی مسیح دی. نو بیا دا چې د یو سړي د ګناه په وجه ټول خلک مجرمان شول، نو د یو سړي د صداقت په وجه به ټولو خلکو له خلاصون او ژوندون ورکي، ځکه چې د یو سړي په نافرمانۍ ډیر ګناهګار شول، نو همدغه شان د یو سړي په فرمانبردارۍ به ډیر صادق کړی شي. نو ځکه شریعت راغی چې ګناه زیاته شي، خو چرته چې ګناه زیاته شوه، هلته فضل هم ډیر زیات شو، ځکه څنګه چې ګناه د مرګ په وسیله خپله بادشاهي قایمه کا، دغه شان د خدای فضل هم د صداقت په وسیله خپله بادشاهي کوي، چې د تل ژوندون ته موږ د مالک عیسی مسیح په وسیله بیایي.